د پاکستان پوځ وایي د پاکستاني طالبانو 2 قومندانان وژلي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په ایکس نیوز چینل کې درته ښه راغلاست وایم. د تازه خبرونو دپاره ایکس نیوز چینل در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان پوځ وایي د سې شنبې په ورځ مې 18مه غوایي 28مه د هغه هیواد په شمال لویدیځ کې د امنیتي ځواکونو او پاکستانی طالبانو ترمنځ نښته کې د پاکستانی طالبانو 2 قومندانان وژل شوي دي. د هغه هیواد پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا اورپکې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د پاکستانی طالبانو ډله چې په تحریک طالبان پاکستان یا TTP مشهوره ده د افغانستان له طالبانو سره نږدې روابط لري. افغان طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل. نو دوستانو د اوس زموږ چمتو شوی خبر تر بیا ښه وخت ولرئ.